بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته زموږ یو خپل دی قریب دی، د هغه یو بل قریب د دې کره راځي، د هغه د کور د یو زنانې سره تعلق سته. په دې باندې دا کورنیان هم خبر دي، خو د هغه باوجود هغه نه بندوي یا نشي ورته ویلی، یا د څه فتنې د وجې څه چې وایي دیني نوره فتنه جوړه سي. نو د دغه سړي څه حکم دی؟ د دې سره تعلق ساتل څنګه؟ احسن الفتاوا جلد نمبر 8 صفحه نمبر 214 هغه لیکلي دي چې دغه سړی د اوس دی، در څو چې د دغه سړي سره د حفاظت طریقه او تدبیر یې نه وي کړی، نو د دې سړي سره تعلق ساتل جایز نه دی. باید ټوله بایکاټ ځینې وکړي. دا د فتنه نه بولي چې یو څوک راځي د ده په کور کې غلط حرکات غلط کردار کوي او دی وایي چې زه نسم ورته ویلی یا بل څه وجه یا بل څه وي، نو دا چې دی د شریعت په رڼا کې د اوس دی، نو د داسې سړي سره باید تعلق ونه ساتلی سي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.